بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې وپوښتنې او اختر به مو ښه په خوشحالۍ سره تېر کړی وي. په تېر کلاس کې مو تاسې پر پایتون فایل هینډلینګ باندې بحث وکړی چې څنګه کولی شو په پایتون کې فایل هینډل کړو او د هغه څخه ریډ رایټ او دغه فایلونه اوپن کړو. نو په دغه کلاس کې به موږ تاسې د پایتون پر open a file in Python څنګه کولی شو چې په پایتون کې موږ تاسې یو فایل اوپن کړو یا خلاص کړو تر څو پر هغه باندې بیا موږ تاسې نور اپریشنونه اجرا کړو. Python provides inbuilt-in function for creating, writing and reading file. Python خپل په ځان کې ځینې built-in فنکشنونه لري چې د هغه په واسطه موږ تاسې کولی شو یو فایل کریټ کړو یا نوی فایل جوړ کړو یا جنریټ کړو، یو فایل کې رایټینګ وکړو یا لیکنه وکړو، د یو فایل څخه یو لیکنه ووایو. There are two types of files that can be handled in Python. Python کې دوه ډوله ټایپونه موږ تاسې هینډل کولی شو یا د لاسرسي وړ دي چې نارمل ټیکسټ فایلونه دي چې د ډاټ ټیکسټ ایکسټنشن لري، یعنې هغه فایلونه چې د ټیکسټ په صورت کې وي په ډاټ ټیکسټ ایکسټنشن لري، او بل باینري فایلونه دي چې د ډاټ باینري سره دوی یعنې 0 1 فایلونه دي. دغه دوه ټایپونه په پایتون کې موږ تاسې د فایل هینډل کولی شو یا دغه اوپن کولی شو او پر دغه فایلو باندې اپریشنونه اجرا کولی شو. Written in binary language لکه 0 1 چې دا باینري لنګویج ده. Text file چې ته وایي text file. In this type of file each line of text is terminated with a special characters called OL end of line. یعنې text file هغه فایلونو ته ویل کېږي چې دا خپله په دغه فایل کې د کرکټرونو مجموعه موږ تاسې ولرو چې دا خپله د هر کرکټر په یو لاین باندې ختم شوی، په ډاټ ختم شوی، یعنې کوم وخت چې کرکټر وجود ونه لري نو دلته فایل ختم شوی یا دا لاین ختم شوی. which is the new line character چې /n موږ تاسې که په C کې وګورو که په C++ هم موږ تاسې /n په جاوا کې هم /n استفاده کولی شو چې دا د نیو لاین په معنا دی. پایتون کې په ډیفالټ ډول چې کرکټر پای ته ورسېږي دا نیو لاین دی. Finally, in this type of file there is no terminate for a line and the data is stored after converting it into machine understandable binary language. په دغه باینري فایلونه کې موږ تاسې ټرمینیشن نه لرو، یعنې موږ تاسې هېڅ لاین ټرمینیټ کېږي نه، او دغه باینري چې له دغه کنورټ کېږي و مشین لنګویج ته چې بیا مشین له دغه څخه استفاده کولی شو. راځو اوس اوپنینګ فایل څنګه کولی شو یو فایل اوپن کړو یا خلاص کړو. اوپن فایل refer to getting the file ready either for reading or for writing. کله چې موږ تاسو غواړو یو فایل اوپن کړو د دې مطلب دا دی چې دا فایل موږ د رایټینګ او ریډینګ لپاره یا د لیکلو او لوستلو لپاره آماده کوو. This can be done using the open function. دغه د open function built-in function د پایتون کې موږ ته دا زمینه برابروي چې تر څو دغه فایل اوپن کړو د ریډینګ د لوستلو او لیکلو لپاره آماده کوو. This function return a file object and takes two arguments. دغه open function چې دا خپل د موږ ته یو object return کوي چې په هغه کې موږ په دغه object مختلف ډول خصوصیات موږ تاسې لرو چې هغه هم د reading writing خصوصیات لري. چې دغه فنکشن دوه پارامیټر اخلي چې یو پارامیټر هغه د فایل نیم دی چې موږ تاسې د ورکو او دوم پارامیټر هغه د اکسس موډ دی. اکسس موډ مطلب دغه فایل چې موږ تاسې دغه اوپن فنکشن ته ورکوو دغه فایل نوم ورکوو او دوم هغه اکسس موډ یعنې دا موږ تاسې غواړو ویلولو او که یې لیکنه کې وکړو. اکسس موډ نو دلته اکسس موډ څه ته وایي؟ اکسس موډ govern the type of operation possible in append files. دغه اکسس موډ هغه اپریشن موږ ته یا د هغه اپریشنونو امکانات موږ ته برابروي چې موږ تاسې په دغه اوپن فایل ترسره کړو. It refers to how to file will be used once it is open. او موږ ته دا قابلیت راکوي چې دغه اکسس موډ چې موږ تاسې کوم وخت فایل اوپن کړو نو پر هغه باندې موږ تاسې کوم عملي اجرا کړو. These modes also depends the location of the files handled in the file. دغه موږ تاسې ته د فایل هغه لوکیشن هم ښیي چې د کوم لوکیشن موږ تاسې دا فایل راخلو. File handle is like a cursor which defines from where the data has to be read or write in the file. There are 6 access mode in Python چې موږ تاسې کولی شو څنګه په کوم ځای کې په دغه فایل کې ریډینګ وکړو، په کوم ځای کې دغه فایل رایټینګ وکړو چې موږ تاسې شپږ اکسس موډونه لرو.
موږ تاسو ار د ریډ اونلی لپاره استعمالو. کله چې موږ تاسو غواړو یو فایل اوپن کو او هغه یوازې ولولو نو موږ د ار څخه استفاده کوو چې دا خپله موږ تاسو ته یوازې صرف ریډ اونلی یعنې د فایل څخه موږ تاسو یوازې لوستل کولی شو. چې لومړی اوپن فنکشن ته موږ تاسو د فایل نوم ورکوو، لومړی پارامترز دي ارګومنټس، او دوهم پارامتر د اکسس موډ چې ار موډ ورکوو. if the file does not exist or rise IO error که چیرې زموږ تاسې فایل موجود نه و نو موږ ته IO error راکوي یعنې د فایل is not. دوهم موږ تاسې د R plus موډ لرو یعنې read and write mode. په دغه موډ کې موږ تاسې کولی شو چې د فایل څخه هم ریډینګ وکړو، په عین حال کې هم رایټینګ وکړو. The handle is positioned at the beginning of the file. Rise IO error if the file does not exist. که چیرې موږ تاسې فایل موجود نه وي نو دا هم یو IO error موږ تاسې ته یا exception throw کوي. دریم شکل هغه د W دی چې W write only یعنې موږ تاسې کوم وخت چې یو فایل اوپن کو او که زموږ موډ W وي نو دلته اکسس موډ که چیرې W وي نو موږ په دغه فایل کې یوازې رایټینګ کولی شو یعنې د هغه څه ریډینګ نه شو کولی. که چیرې زموږ تاسې فایل موجود ونه لري یعنې کوم فایل چې موږ غواړو هغه رایټ کو دا په دغه نامه فایل وجود ونه لري نو په دغه حالت کې موږ تاسو ته یو نوی فایل جوړېږي او هغه رایټ کېږي. دریم څلورم شکل چې دی هغه W پلس دی چې دا رایټ اینډ ریډ یعنې دواړه موډه دي. کومه چې موږ تاسې یو فایل اوپن کوو که چیرې زموږ تاسې موډ W پلس وي نو دغه فایل د ریډینګ او رایټینګ دواړو حالتونو کې موږ تاسو ته اوپن کېږي. For existing file data is truncate and overwriting. که چیرې موږ تاسې مخکینی فایل ولرو او هغه رایټ کړو نو دلته د زموږ تاسې ډیټا پر هغه مخکینی ډاټا رایټ کېږي او مخکینی ډاټا له منځه ځي. The handle is positioned to the beginning of the files. او کله چې موږ تاسې د W موږ استفاده کوو زموږ تاسې لیکنه عموم کې د فایل له سر څخه شروع کېږي. پنځم چې دی هغه موږ تاسې د append only موډ لرو. append چې یې څخه استفاده کوو open a file for writing. کله چې موږ تاسې د append موډ استفاده کوو دا هم موږ تاسې فایل د رایټینګ لپاره خلاصوي. The file is created if it does not exist. هغه وخت که چیرې فایل وجود ونه لري نو فایل موږ ته جوړېږي او په هغه کې موږ تاسې ډیټا رایټ کېږي. که چیرې موږ تاسې وغواړو append موډ څخه استفاده کوو نو موږ تاسې مخکینی ډیټا له لاسه نه ورکوو بلکې د هغې ډیټا وروسته په نوي لاین کې موږ تاسې نوې ډیټا رایټ کېږي. append and read A plus موډ که موږ تاسې استفاده کوو نو هم موږ تاسې دا فایل د ریډینګ او رایټینګ دواړو لپاره خلاصوو. کله چې موږ تاسې وغواړو دغه فایل خلاص کړو که چیرې فایل موجود وي نو هغه کې موږ هم رایټ کولی شو هم دغه فایل لوستل کولی شو هم لیکل پکې کولی شو. خو که چیرې فایل موجود نه وي نو موږ ته په دغه نامه فایل جوړېږي او په هغه کې موږ تاسې لوستل او لیکل کولی شو. د append او د رایټ موډ فرق دغه دی چې په رایټ موډ کې مخکینی ډیټا له منځه ځي پر هغه نوې ډیټا رایټ کېږي او په append موډ کې مخکینی ډیټا له منځه نه ځي. نو سینټیکس کې موږ تاسې وګورو ابجکټ جوړوو. ابجکټ کې موږ تاسې د اوپن فنکشن لرو چې دا دوه پارامتر قبلوي یا ارګومنټس لري چې اول د فایل نوم دی او دوم اکسس موډ دی چې موږ تاسې په تفصیل سره بحث پر وکړئ په اکسس موډ باندې. بیا له هغه وروسته که چیرې موږ دلته راسو king.txt او د ریډ only موډ لپاره موږ دا فایل اوپن کوو. که چیرې زه وګورم کله چې موږ تاسې فایل اوپن کوو فایل ډاټ ریډ فنکشن ته کال کوو موږ ته فایل اوپن کېږي او له هغه وروسته موږ تاسې باید فایل کلوز کړو. که چیرې کلوز نه کړو که چیرې دغه فایل اوپن پاتې شي موږ تاسې پروګرام کلوز شي نو دغه فایل بیا د همیشه لپاره نه ډیلیټ کېږي. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم که وګورو هغه فایل چې موږ تاسې لرو هغه موږ تاسې ته رن شو یعنې دا څه یوازې موږ تاسې ریډینګ کولی شو د دغه فایل څخه بلکې رایټینګ په دې کې نه شو کولی ځکه یوازې read only mode. I suppose we want to write more data to the above file using Python. موږ غواړو په دغه king.txt کې نور ډیټا ولګو رایټ کو یا نور ډیټا اضافه کو. موږ تاسې دغه فایل څخه append موډ استفاده کوو. append موډ دغه مخکینی ډیټا له منځه نه وړي بلکې نوې ډیټا اضافه کوي. writing to file 1 dot writing to file. نو که چیرې دا پروګرام زه دوباره رن کړم نو موږ تاسې وګورو چې دلته به یو بل لاین هم اضافه شوی. که چیرې زه راسم دغه فایل ریډ کړمه له دغه وروسته که وګورو رایټینګ فایل یعنې دغه نیو لاین موږ تاسې ته اضافه شو چې دا و د فایل اوپن څنګه کولی شو. فایل اوپن کړو نو موږ تاسې د اوپن فنکشن څخه کار کوو. built-in functions استفاده کوو په پایتان کې چې دا دوه ارګومنټس لري چې لومړی ارګومنټس د فایل نوم دی او دوم ارګومنټس هغه اکسس موډ دی. که چیرې زه دغه فایل چینج کړم
can .txt ته نو مرته یو آی او ایرر راکوي ګوره فایل ناٹ فاوند ایرر چې دا خپله د آی او ایرر دی نو فایل ناٹ فاوند ایرر ټو نو سچ فایل اور ډایرکټري king.txt یعنی په دغه نامه موږ کوم فایل نه لرو دا په پایتان کې د فایل اوپن کول یا خلاصول په راتلونکي کلاس کې به موږ تاسې دې باندې بحث وکړو چې څنګه په پایتان کې د یو فایل څخه ریډینګ کولی شو یعنې یو فایل څنګه ریډ کولی شو تر بیا ښه